جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسي او د ژوند چارې مو ښې وي. پاکستان په افغانستان کې نوی جال غوړولی دی او په دې جال کې دوی ځوانان نیسي او خپل هیواد یعنی پاکستان ته انتقالوي. دا ځوانان د 4 مهمو اهدافو لپاره استخدامیږي. ځینو ته ډیر لږ معاش ورکول کیږي او ځینې یوازې په نس مزدوراني ان تر دې چې ځینې واړه ځوانان له جنسي ځورونو سره هم مخامخ کیږي. دا هغه اطلاعات دي چې په پاکستان کې د میشتو توپکیانو یا په پاکستان کې د میشتو اربکیانو یا په پاکستان کې د میشتو ورانکارو لمنځه زما سرچینو ماته راکړي دي. دا سلسله ولاړه نه ده بلکې اوس یې خورا زور اخیستی دی او د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ځوانان کشفوي، ځوانان جلبوي او انتقالوي. د دې په هر ولایت کې مثالونه موجود دي او د ډیرو ولایتونو تر افرادو پورې موږ یا زما سرچینو ځانونه رسولی دي. دا کسان لکه ما چې په لومړي سر کې ول د 4 اهدافو دپاره پاکستان استخداموي. یو هدف خو یې دا دی چې په دوی کې به هغه کسان چې د طالبانو سره ژورې دشمنی ولري یا اوکدیان دي یا ورانکاري دي، هغوی د افغانستان سره د جګړې په نیت باندې روزي او په هغوی باندې بله افغانانو سره یا له طالبانو له اوسني حکومت سره جګړه کوي چې ګټل یې د هغو توپکیانو لپاره ناشونی کار دی. دوم هدف دا دی، دومه ډله ځوانان دوی د TTP او د بلوچ وسلوالو سره د جنګولو لپاره راغونډوي، ټرینینګ ورته ورکوي او پر پښو یې دروي، وسلې ورته ورکوي او هڅه کوي چې په دوی باندې په پاکستان کې دننه یا په پښتونخوا یا د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دننه له TTP او بلوچستانو سره جګړه په وکړي. ځکه په دا سیمو کې په قبایلي سیمو یعنی په جنوبي پښتونخوا، شمالي پښتونخوا او بلوچستان کې اوس پنجابي فوج د ټینګي وتلی دی، هغه تښتي، هغه میدان پرېږدي. نو دوی په دې کسانو باندې، په دې اربکیانو باندې غواړي چې د TTP او بلوچ ازادي غوښتونکو مخه ډب کړي. دا یې دوهم هدف دی. او دریم هدف هم دا دی چې هغه اطلاعات چې د دې ټوپکیانو او د دې ورانکارو لمنځه ما ترلاسه کړي دي، دا دي چې یو تعداد ته یې د ایران نقشې ورزده کیږي، د ایران نقشې ورښودل کیږي، د ایران پر نقشو باندې خبرې ورسره کیږي. هغه کسان چې په فارسي باندې ښه پوهیږي هغوی یا په جګړه باندې ښه پوهیږي، هغوی د بلې کټګورۍ دپاره دوی جلا کوي، یعنی په ایران کې د جنګولو لپاره آماده کوي. نو دا یې دریم اړخ دی. او څلورم تر ټولو مهم اړخ یې دا دی چې هغه کسان چې د دوی شک ور باندې راځي چې دا د جګړې نه دي، دا یوازې دلته د پیسو د راټولولو یا د پیسو د ګټلو یا د روزګار د سمولو لپاره راغلي دي، هغوی له بده مرغه وژني، هغوی بیا د ترهګرو په نوم باندې بیرته دنیا ته ورشوي چې دلته افغان ترهګر راغلي دي، یا پر پولیسو بریدونه کوي یا پر نورو خلکو باندې بریدونه کوي، د ترهګرۍ په نوم باندې غواړي چې افغانستان بدنام کړي. د دې 4 کټګوریو کسانو د هویت د موندلو لپاره لاله وړاندې دوی د افغانستان څخه د بایومټریک ماشینونه وړي دي، د بایومټریک ماشینونه انتقال کړي دي او د دغو کسانو د راټولولو لپاره عمومي قومنداني، خو لکه ما چې په بل ویډیو کې ویلو د پاکستان سفارت دی په افغانستان کې، دا عمومي قومنداني ده. خو اوس په دا وروستیو کې له نیکه مرغه د افغانستان استخباراتو پر دې عمومي قومندانۍ باندې دایره راتنګه کړې ده، دا مځکه یې ورباندې راتنګه کړې ده. په اسانۍ سره دوی ته تګ راتګ ناشونی دی. خو په پراخه پیمانه باندې د پاکستان د جاسوسي ادارې د افغان هیلت او خان روغتون په نوم له دې 2 ادارو څخه ګټه اخلي او د دې 2 ادارو په نوم باندې دوی کار کوي. یعنی د ناروغ په نوم باندې افغان ورغواړي، د ناروغ په نوم باندې د افغان څخه معلومات راغواړي، د ناروغانو د درملنې په نوم باندې د جاسوسي ټیمونه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي. دا هغه ډلې دي چې د روغتیا تر چتر لاندې یا د سپین کمیس یا د ډاکټر تر کاور لاندې په افغانستان کې د جاسوسي کار کوي. دا اطلاعات ماته په افغانستان کې انتهایی مهمو منابع راکړي دي. هغوی ویلي دي چې له دوی سره داسې ګڼ ثبوتونه موجود دي او د ځینو ثبوتونه خو یې قندهار ته هم استولي دي چې دا 2 ادارې
افغان هیلث او خان روغتون چې مکمل منیجمنت پاکستانی دی، مکمل علاج یې پاکستانی ډاکټران کوي، اکثره خلک دلته راځي او دا په یو شکل باندې د تبلیغ مرکز هم دی د افغانستان دپاره. ګورئ زه ورو ورو پر دا موضوعاتو باندې خبرې کوم، بخښنه غواړم. تاسو دا ویډیو در سره شریک کړئ تر نورو خلکو پورې ورسوئ، تر هغو پورې چې په افغانستان کې د پاکستان ادارې موجودې وي، له بده مرغه موږ له جګړو نسو خلاصېدلی. او اوس خو یې ښه مثال دا دی موجود دی چې هر ولایت چې تاسو وایاستئ له دې ولایته څخه دا دوی جلب و جذب نه دی کړی، په هغه ولایت کې د هغه ولایت کس زه درته پیدا کوم، دوی جلب و جذب کړي دي، کسان یې انتقال کړي دي او هغه یې د دا څلورو مخو دپاره انتقال کړي دي چې هلته دي. دا څوک ورته پیدا کوي؟ دا همدغه ادارې ورته پیدا کوي. نو د افغانستان اوسنی حکومت د طالبانو له حکومت څخه د افغانانو په صفت زموږ د زړه له تر احترامانه غوښتنه دا ده چې د جاسوسي دا مراکز وتړئ. تاسو ته که چیرې د معدې د ډاکټر اړتیا وي چې تاسو یې راغواړئ او د خلکو معدې په ورکشنۍ کوئ چې دا یو ډېر ناسم علاج هم دی په دنیا کې، د دې دپاره یې له رومانیا راوغواړئ، له مالیزیا یې راوغواړئ، په نړۍ کې 50 نور مسلمان هیوادونه دي له هغو یې راوغواړئ، له داسې مسلمان هیواده یې راوغواړئ چې مخامخ یې ګټه او تاوان له موږ سره نه وي تړلی. د پاکستان ګټه او تاوان له موږ سره تړلی دی. نو پاکستان ډیرو بدو شانو ته لاس ورچولی دی په افغانستان کې، پاکستان ډیرو ناروا کړنو ته په افغانستان کې لاس ورچولی دی. او زما دپاره سوال دا دی چې ما ته حال راکوي او دوی لاس نه ورچي، وجوهات څه دي؟ دا د نن یو تر ټولو لوی سوال دی زما په ذهن کې. ولې د جاسوسۍ دا ادارې خلاصې ولاړې دي چې دوی ما ته وایي چې افغان صاحب د جاسوسۍ دا اداره خلاصه ولاړه ده او ته یو چم وکړه، ته یو ویډیو پر وکړه، ما ته اسناد را استئ، ما ته مدارک را استئ، ما ته فهرستونه را استئ، ما ته لیکونه را استئ. هو زه افغان یم، په دې کې هیڅ شک شبهه نشته. د افغانستان میژه مې د پاکستان تر 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 وزیر اعظم خوښ دی. د افغانستان په سپي مې د پاکستان تر سړي ډېره خوا بدېږي. نو کېدای شي وجه به دا وي افغانستان مې وطن دی، افغانستان مې خاوره ده او دا جرنالیزم ته به دوام ورکو او دا جرنالیزم به په ټولو پر مخ باندې وړو. زه ستاسو د یوې جملې ګورئ، زه د یوټیوب کامنټس ولم اکثره وخت ماته راوړي، زموږ همکاران یې ماته پرینټ کې راته راوړي چې دا کامنټ سوي دي. نو له تاسو څخه مې هیله دا ده تاسو راته ولیکئ کوم هغه موضوعات چې موږ خبرې پر وکړو. هو ما یوه بله ژمنه هم کړې ده چې زه به د واتساپ شمیره اعلانوم. ما د واتساپ شمیره اخیستې ده، زه به یې ډېر ژر درته اعلان کړم، خو هیله به مې دا وي چې بې ځایه شان ورته راوانستو چې ما یا زما ټیم مصروف وساتي. نو په ټولو به د دې وطن د جوړېدو دپاره کار کوو او د پاکستان د جاسوسي منبع او منابع به له منځه وړو چې افغانستان سولې او ټیکاو ته ولاړ شي. که دا کار موږ تاسې ونه کړو افغانستان سولې او ټیکاو ته نشي تللی. افغانستان د پاکستان سره له بده مرغه نه چلیږي، پاکستان له افغانستان سره نه چلیږي، نه یې له خلقي سره چلیدلی دی، نه یې له کمونیسته سره چلیدلی دی، نه یې له پرچمي سره چلیدلی، نه یې له مجاهد سره چلیدلی، نه یې د طالب سره چلیدلی دی، نه یې د جمهوریت سره چلیدلی، نه اوس بیا له طالب سره چلیږي. تیر وار یې د طالبانو واکمني ړنګه کې اراده یې دا وله چې دا ور به همغسې وسي رژیم چینج. د رژیم پر چینج زه خبره درته کوم. رژیم چینج په پاکستان کې د رژیم د چینج وخت را رسېدلی دی. په پاکستان کې د رژیم د چینج وخت را رسېدلی دی. پاکستان په دې کې مکمل ناکامه شو چې په افغانستان کې رژیم چینج کړي. اوس به رژیم په پاکستان کې چینجېږي. پر دې باندې به په تفصیل هم غږېږو. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره. دا ویډیو پر مخ در سره شریکه کړئ، خلک خبر کړئ چې د دغو کسانو چې د افغانستان څخه پاکستان ته روان دي دا میندې لري، خویندې لري، قریبان لري، د دې قریبان خبر سي راویې ګرځي. څلورو اهدافو دپاره یو اړخ یې په افغانستان کې جنګولو ته تیاری، بل اړخ یې له ټي ټي پي او بلوڅ سره جنګولو ته تیاری، بل اړخ یې ایران ته استئ او بل اړخ یې د تراګرۍ په نوم باندې په کور دننه وژني. لکه ما چې پوره تفصیل د دې درکوي. نو ژوند دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، نورو دوستانو ته یې واستوئ. خدای مو شاد آباد او بریالي لره. تر بلې لنډې ویډیو مو میرویس افغان پر لویه لاس سپاري. همیشه خوشحاله اوسئ د داسې افغانستان په هیله چې ګاونډیان یې په دغه حالت کې لکه دا دي چې خدای مو آباد لره.